د دې ملګری پوښتنه ده چې په روژه کې ستن وهل او همدغه رنګې ډراف لګول دا څه حکم لري؟ جواب دا د عزتمنده هغه شیان چې روژه ماتوي دوه قسمه دي. یو هغه دی چې هغې کې نص راغلی وي منصوص علیها وي، نو فاغي باندې خو بغیر د شکه روژه ماتیږي. مثال به طور خوراک سکاک همدغه رنګې جما شوه، په دې کې نص راغلی د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې نه منع کړې ده چې په دې سره روژه ماتیږي. دویم قسم هغه شیان دي چې صراحتا په دې باب کې نص نه وي، لکه مثال به طور ستن شوه، ډراپ داسې د غوږونو کې اوبه اچولي، سترګو کې دوایي اچولي، نو دا چې کوم دي دې دپاره یو قانون کلی او یو قاعده او یو ضابط اهل علم ذکر کړی دی. اکثر فقها ذکر کوي چې د دې لپاره قانون کلی او یو قاعده دا ده چې هر هغه شی چې خېټې ته رسیږي، خېټې ته او معدې ته رسیږي، هغه به دغه ماتوي، روژه ماتوي. که کم نه رسیږي روژه به نه ماتوي. نو اوس راشه دغه ستن چې کوم د ستنې دوه قسمه دي. یو هغه ستنې دي چې هغه مغذي دي، تغذیه والا دي، د طاقت والا دي، دا په دې کې داخليږي، د خوراک سکاک په ځای باندې کار کوي، نو دغه ستن وهل روژې ته ضرر رسوي، روژه ماتوي. دویم قسم هغه ستن ده چې هغه صرف هغه د طاقت نه وي، صرف مثال په تور د درد کېدو لپاره دي، یا د حرارت د تبي ختمېدو لپاره دي، یا د یخنۍ ختمېدو لپاره، دا سينور نو په دې سره روژه نه ماتيږي. ځکه دا یو خو خېټې ته نه ځي، بل د خوراک سکاک په ځای باندې کار هم نه ورکوي. اما هر چې ډراپ دا به نقصان کوي، دا بیا روژه ماتوي. وجه دا ده چې په دې ډراپ کې داسې مواد شته دی چې وجود ته تغذیه ورکوي، طاقت ورکوي. په دې کې د مالګې دغه شته دی، اوبه پکې دي چې دا وجود ته فایده ورکوي، طاقت ورکوي. داسې نور بعضې شیان پکې نور هم شته دی. د ډراپ سره روژه ماتیږي. او ستنه په دوه قسمه ده، یو هغه ده چې طاقت والا ده، دویم هغه ده چې د طاقت والا نه ده. د طاقت والا روژه ماتوي، او کوم چې د عام دردونو او د تبو دپاره هغه روژه نه خرابوي. نو دغه قانون زده که نو بیا به مشکل دته نه پیښیږي. البته که چېرته تا ته تکلیف وي او داسې ستن ته ستا ضرورت وي چې د طاقت والا وي، ډراپ ته یې ضرورت بیا به وي، خیر د روژه دې ماته شي، روژه به بیا وروسته ونیسي، قضا یې بیا راوړي. عز بالله تعالی التوفیق، والله اعلم.